خپې وې ډکې په اغزو څپلۍ نه لرلې. خپې وې ډکې په اغزو څپلۍ نه لرلې. مور یې ویل ورته څپلۍ پوره په 10 روپۍ دي. زه 10 روپۍ کړمه له کومه چې درواي خلمه. ته خپل دې کور هلته به ګورې ګزاره به کوي. د کونډې مور هلته به ګورې ګزاره به کوي. دته هم بله لاره نه وه، خوار همداسې کول. نن وتلې یبلې خپې د هدیرې و خواته. یو څوک په بر کلي کې مړو خښوی هلته، چې په خوارانو یې ویشه اسخات د مړي هغو. 5 روپۍ وې دې ماشوم ته هم ورکړې هغو. د هغه خپلې مور ته راوړلې او ویې ویل که په بر کلي کې 5 کسه لا نور خدای مړ کړي نو 10 روپۍ به شي پوره، زه به څپلۍ پرې واخلم. دغه ګړی نو د لیدو وې د دې کونډې اوښکې د زړه له درده یې شوې سترګو ته راغونډې اوښکې.